نبی علیه الصلاة والسلام به څرنګه له خوبه راپاڅېده. لومړی کله به چې هغه مبارک له خوبه راپاڅېد، یمسح النوم عن وجهه، نو د خپل مبارک مخ باندې به لاس راکش کړي د دې لپاره چې خوب ورنه وتښتېږي. بیا به نبی علیه الصلاة والسلام دا دعا وویلې: الحمد لله الذي احیانا بعد ما اماتنا والیه النشور. ټول ثنا او صفت هغه ذات لره ده چې بیا یې ماته ژوند راکړ او هغه لره بیرته ورګرځېدل دي. په حقیقت کې نبی علیه الصلاة والسلام موږ تاسو ته یادونه کوي چې دغه رقم به یوه ورځ موږ تاسو له قبرونو نه هم راپاڅېږو او بیا به مسواک راواخیست. په اذان اکیډمي کې شپه ورځ استادان ناست دي چې ستاسې اولاد ته قرآن ور زده کړي او دین ور زده کړي. که تاسو غواړئ چې ستاسې اولاد روښانه آینده ولري، همدا اوس په اذان اکیډمي کې ثبت نام وکړئ.